Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو ښه راغلاست د C++ ویډیوز دي او په دې ویډیو کې موږ تاسو په فنکشن اوورلوډینګ او فنکشن اووررایډینګ باندې کار کوو. نو ملګرو راځو سلایډز ته او په سلایډز ګورو چې موږ سره د فنکشن اوورلوډینګ او فنکشن اووررایډینګ په اړه کې څه تھیوري ده او هغه به ډسکس کوو. هغې نه پس به موږ تاسو لاړ شو پریکټیکل یا عملی یو اگزامپل باندې به کار وکړو. نو ملګرو وایي چې فنکشن اوورلوډینګ څه ته وایي. whenever same method name is existing multiple times in the same class with different number of parameter or different order of parameter or different types of parameter is known as function overloading. مګر دلته ما څه انفارمیشن لیکلی دی خو سمپل دی. زه به راشم دا پښتو کې ورته وایم. دا وایي چې کله تاسو په یو کلاس کې که په یو کلاس کې موږ سره د یو نه زیات مثلا یو نه زیات فنکشنز وي او د هغې ټول نومونه یو شی وي صحیح نه په سیم نیم یعنی نومونه یې سیم وي یو شی وي خو د هغې چې کوم پارامیټرز وي هغه باید چینج وي یا د هغې چې کوم ریټرن ټایپ دی هغه هم باید چینج وي صحیح دی. نو دغه کنډیشن ته ویل کېږي فنکشن اوورلوډینګ. مګر دا صرف د هغې تیوري ده. راځم په دې باندې پریکټیکل درته کار کوم چې پریکټیکل کې یعنی فنکشن اوورلوډینګ به په کوم شکل باندې تاسو لاسته راوړئ. ورپسې د فنکشن اووررایډینګ. فنکشن اووررایډینګ هغه کنډیشن ته ویل کېږي چې کله مثلا تا سره انهریټنټ کانسپټ وي یعنی چایلډ او فادر یا پیرنټ کانسپټ وي. که چیرې مثلا په پیرنټ کې تا سره یو فنکشن وي او همغه نوم باندې یو فنکشن تا سره په څه کې په چایلډ کلاس کې وي نو چایلډ کلاس راځي پیرنټ کلاس هغه اووررایډ کوي یعنی هغه څه کوي هغه خنثی کوي. نو دغه کنډیشن ته فنکشن اووررایډینګ وایي. مګر دغه شی ما په انګلیسي کې دلته هم لیکلی چې if base class وایي parent class the class and derived class have member functions with same name in arguments if you create an object of the driven. خو دا شی ما تاسو ته په پښتو کې وویلی ملګرو. راځم په دې باندې پریکټیکل ته کار کوم چې دا څه وایي. the member function of derived class overridden the okay نو دی راځم درته وایم چې دا اصل کس شی دی دا به موږ تاسو په پښتو کې یا په پریکټیکل اگزامپل باندې مې دا تاسو ته تشریح کوم مکمل. نو ملګرو راځو اول فنکشن اوورلوډینګ کار کوو. نیکسٹ اگزامپل دی دې کې تاسو وګورئ دې کې ما سره دا فنکشن اوورلوډینګ دی. که تاسو ټیسټ کلاس ته وګورئ ما سره پبلک دی 3 فنکشن دی انفو په نوم باندې دی. وګورئ 3 وړه نومونه یو شی دي د هغې پارامیټرز چې دي هغه بیا چینج دي نو دې ته وایي فنکشن اوورلوډینګ کانسپټ دی. دې کې وګورئ مونږ ټیسټ آبجیکټ ما جوړ کړی بیا مې دوباره ور پاس کړي دي صحیح دی. او دې کې تاسو وګورئ فنکشن اووررایډینګ دی چې class ته ما سره method 1 او په child class کې هم هغه method 1 دی same return time same parameters. Now this concept is called function overriding concept. مګر راځم په دې باندې پریکټیکل ته کار کوم او د ټول نه یو ښه خبره راته وکړم که تاسو په دې ویډیو کې په فنکشن اوورلوډینګ او فنکشن اووررایډینګ باندې ځان مکمل پوه کړئ نو تاسو ته بیا پولیمارفزم اسانه شي چې یاره وټ از پولیمارفزم. نو دې پسې نیکسټ ټاپک چې دی هغه زموږ پولیمارفزم دی. نو د هغې دپاره تاسو باید فنکشن اوورلوډینګ او فنکشن اووررایډینګ مکمل زده کړئ. نو راځو C++ ته ډیف C++ ته او هلته موږ تاسو څه کوو دې پریکټیکل کار کوو. خو مخکې د هغې نه که تاسو تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو ملګرو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دې کې مکمل جاوا زیرو نه واخله اډوانس لیوله پورې مکمل جاوا پرته ده او همدغسې C++ پروګرامینګ هم د زیرو نه واخله تر اډوانس لیوله پورې به انشاءالله پکې زه اپلوډ کوم او همدغسې دې کې موږ سره مثلا انډرایډ اپلیکیشن ډیولپمنټ دی همدغسې اوریکل او نور کلاسونه هم شته تاسو یې چیک آوټ کړئ. نو ملګرو راځو چېرته راځو C++ ته او دلته ما الریډي خپل سینټکس جوړ کړی دی. زه به دلته څه وکړم سمپل یو کلاس به واخلم چې ورته وایم چې کلاس ټیسټ نو دا ما سره یو کلاس شو دا ما سره یو کلاس دی. نو په دې کې به زه راشم اول به واخلم چې پبلک ممبرز دي چې پبلک ممبرز مثلا ما سره یو فنکشن دی زه به هلته واخلم چې void info په نوم باندې ما یو فنکشن واخیسته info په نوم باندې. نو ملګرو دا ما سره اوس یو فنکشن دی. که چېرې دغه فنکشن زه 3 ځلته تکرار کړم په دې کلاس کې فار ایگزامپل ما کاپي که پیسټ او پیسټ مې کړ نو دې مطلب دا دی چې دا فی الحال اوس ما سره په پروګرام کې ایرر دی. ځکه ایرر دی چې ته یو فنکشن 3 ځلې سیم ډیټا ټایپ او سیم پارامیټر او سیم ریټرن ټایپ نشي اخیستلی نو دس از ان ایرر. که ته غواړې چې دا فنکشن اوورلوډینګ کانسپټ جوړ کړي نو د هغې لپاره به یو فنکشن د هغې کم از کم اټلیسټ یا به ریټرن ټایپ چینجوي او یا به د هغې پاسینګ آرګومنټ ستا چینجي نو په هغه صورت باندې ته کولی شې چې دا اکسپټیبل شي پروګرام ته. نو زه به راشم دلته به ورته وایم چې پلنی چې دی هغه ما سره سټرینګ نیم غواړي یوازې نیم ور پاس شوی دی. دویم چې کوم دی هغه ما سره سټرینګ اول آی ډي دی فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې آی ډي او کاما هغې نه پس بیا سټرینګ نیم ور پاس شوی دی او همدغسې دریم چې کوم ما سره د انفو په نوم باندې څه شی دی یو فنکشن دی هغه ما سره چې پاس کړی فار ایگزامپل زه ورته وایم چې آی ډي پاس کړی او سټرینګ نیم پاس کړی دی او همدغسې بیا یې ما سره سټرینګ ایډرس پاس کړی دی. دا ګوره دا 3 ویریبل دی. سو دس کنسپټ از کال exactly what
function overloading یعنی یو نه زیات functions دي موږ سره خو په same name باندې صحیح ده ملګرو اوس دې کې به زه راشم ورته وایم چې see out کا for example زه ورته وایم چې see out کا ماته like name is equal to for example name double dot so کا name مې واخسته صحیح شو او هغه نه پس مې endel واخسته نو دا مثلا د دې body شو زه به دا copy کوم راشم دلته به لاندې paste کوم چې name راغی نو name دلته وخی او هغه نه پس لاندې راشم بیا ورته وایم چې see out کا ماته د نیم نه بار باندې سی اوټ کوم ته ماته اول آی ډی راکا ډبل آی ډی مې واخسته ډبل ډاټ همدا څه به زرا شم ته خاطر څه واخلم آی ډی او دلته به انډل صحیح ده دا مې واخسته زه به دا کاپی کوم همدا به کاپی کوم ته به لاندې پیسټ کوم او دلته به ورته چې آی ډی نیم او هغه نه پس ماته اډرس ده نو سی اوټ کوم ماته ډبل ډاټ اډرس ډبل ډاټ دلته به تراشم څه ورته چې اډرس مې واخسته او دا مې واخسته انډل clear دی ملګرو دا اوس وګورئ درې فنکشنز دي په ټیسټ کلاس کې بس سیم نیم دی خو د هغې چې کوم پاسینګ آرګومنټ دی هغه موږ سره چینج دی نو دس کانسپټ از نون ایز فنکشن اوورلوډینګ نو زه به راشم لاندې مین فنکشن ته او په مین فنکشن کې به زه واخلم د ټیسټ کلاس چې کوم آبجکټ دی دا به زه دلته لاندې جوړ کړم فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې ټیسټ او وی جې او هغې نه پس او وی جې ډاټ اوس ته څه کول غواړې فار ایگزامپل د دې آبجکټ جوړ شو زه غواړم چې یو کس ته وایم چې خپله انفارمیشن ماته راکړه نو زه به یعنی دومره ماته امپورټنټ نه دی چې مثلا د غیر مکمل اډرس ماته امپورټنټ نه دی او یا مثلا آی ډي ماته امپورټنټ نه ده چې اول آی ډي دی دویم آی ډي نه صرف د هغې نیم ماته امپورټنټ دی نو زه به ورته وایم چې آبجکټ ډاټ انفو او دلته به صرف د هغې نیم ور پاس کړم فار ایگزامپل د هغې نیم خان دی نو ما دا واخیسته چې کله هم زه دا رن کوم نو ملګرو دا تاسو وګورئ ما رن کړه تاسو ته به دا وایي چې نیم از ایکول ټو خان دا تاسو وګورئ ملګرو تاسو ته ډایرکټلی وایي چې نیم خان نو دا به تاسو ته درکوي خو که چېرته فار ایگزامپل تاسو انټرسټډ یاست چې فار ایگزامپل هغې نه ته وایي چې راکړه آی ډي دی والا نو ته به ورته وایي چې هغه به د هغې آی ډي نمبر 200 دی او هغې نه پس تا نیم واخیسته خان نو دا وګورئ ملګرو دا څومره زموږ پروګرام کې څومره اسانتیا یې راوستله نو ډایرکټ به ته وایي چې آی ډي نیم دی آی ډي 2000 دی او نیم چې دی خان دی خو یو بل دریم کس دی هغې ته تا ضرور دی چې د هغې درې وړه انفارمیشن واخلي نو د هغې لپاره بیا ته څه کوې فار ایگزامپل 500 کاما او هغې نه پس ورته یې نیم دی راکړه خان ورته وایم یاره زه په تا باندې شکیم ته خپل اډرس هم راکړه نو ته ورته وایې چې فار ایگزامپل پېښور زما اډرس دی ته یې ورته اخیستلی شي صحیح دی که نه او زه دا رن کوم دا ته وګوره ملګرو نو په دې شکل باندې 500 خان او پېښور صحیح ده که نه او که چېرته فار ایگزامپل یو کس تا سره د هغې لایک ټرسټبلي ته صرف د هغې نیم اخلي نو اډرس یې ضرور نه دی فار ایگزامپل ما خالد د هغې نیم واخیسته نو ګوره دا به تا ته رن کېږي دا به صرف تا ته نیم وایي خو که چېرته دا فنکشن اوورلوډینګ کانسپټ موږ سره نه وي ملګرو نو بیا دلته کې تاسو ته پرابلمس راځي صحیح ده که نه دلته کې تاسو ته فنکشن اوورلوډینګ کانسپټ که تاسو نه وي بیا تاسو مجبور یاستئ چې درې وړه ډیټا هغه نه واخلئ یا که دا فنکشن یو فنکشن در سره مجبور بیا دوه معلومات ترې واخلئ یو معلومات ته ترې نه نشي اخیستلی نو دغه کانسپټ ته فنکشن اوورلوډینګ وایي نو ملګرو د دې پریکټیکل لایو اگزامپلز چې دی راځم د دې پریکټیکل لایو اگزامپل باندې کار کوم فار ایگزامپل زه وایم چې یو چا نه مثلا ما یو چا نه نیم واخیسته که نه نو زه که زه دا رن کړم نو هغه دې ماته وایي چې یاره فار ایگزامپل آی ډي ناٹ ټیکن او همداسې اډرس دې ماته ناٹ ټیکن وایي نو دلته خو ما سره اوس ګوره یوازې نیم دی نو دلته ما سره چې دی نور څه نشته دی نو زه به دلته راشم څه به ورته ووایم دې کې ګورئ ملګرو نیم دی او د هغې آی ډي او د هغې اډرس چې دی نشته دی دې کې په دې فنکشن کې نو زه به څه وکړم دې کې اول به راشم string به واخلم n یعنی دا ما سره نیم دی او همدغسې به زه راشم ورته ووایم چې int یا به اول زه int نه سټارټ کړم دې کې int ما سره i یعنی آی ډي شوه n ما سره نیم شو او فار ایگزامپل string بل ما سره چې دی دا ګورئ ملګرو string او بل ما سره a دی یعنی د هغې اډرس دی دا درې وړه ما سره زما د دې کلاس ویریبلز شو صحیح دی که تاسو کولی شئ داسې هم واخلئ چې آی ډي انډرسکور شو که نه تر څو پورې ما ته زه کنفیوز نه شم نیم انډرسکور شو او همداسې اډرس انډرسکور شو اډرس انډرسکور دا مې په دې شکل واخیسته صحیح دی ملګرو نو دې لپاره فار ایگزامپل زه راځم چې دا د څه شی وي دا د ډیفالټ ویلیوز دي پکې نو د هغې لپاره به زه دغه کلاس یو کنسټرکټر وچلوم ملګرو ګورئ ښه دې کلاس کنسټرکټر زه چلوم نو کنسټرکټر دپاره به زه څه ورته وایم چې ټیسټ څه وکړم ماته قوسواس او دلته به ورته وایم چې آی راکړه یعنی آی ډي راکړه او همدغسې هغې نه پس بیا سټرینګ نیم راکړه راته او هغې نه پس بیا ماته څه وکړه اډرس راکړه راته اډرس سټرینګ
اډرس مې واخیسته دا د څه لپاره مې واخیسته دا ماته د ولې ضرورت دی د کنسټرکټر اوس تاسو ته وایم ملګرو چې دا څه لپاره فور ایگزامپل نو زه بلته سمپل ورته وایم چې id underscore is equal to id صحیح ده کنه او هغې نه پس به زه تاسو ته string sorry not string زه ورته وایم name underscore is equal to so kamata name راته واخله is equal to name صحیح ده ملګرو او address underscore is equal to address دا ګورئ ملګرو دا ډیټا ما ور واچوله دې ځای کې هغې نه پس دلته راځم په خپل دغه پروګرامونو کې زه اوس چینجز راوړم څنګه چینج راوړم فور ایگزامپل مخکې له دې نه چې زه ورته وایم چې نیم ماته شو کا زه به دلته ورته وایم چې نه نیم انډرسکور راته راواخله شو کا صحیح ده که نیم انډرسکور خو دلته به بر راشم څه به ورته وایم چې نیم انډرسکور راواخله ماته مساوي که د نیم سره یعنې هماغه سیسټم ما واخیستی دی په دې فنکشن کې هغې نه پس به زه راشم لاندې څه به ورته وایم دلته به دا زه کاپي کړم کاپي پیسټ مې که پیسټ نو دلته به زه اول ورته وایم چې ماته اوس آی ډي راواخله اول آی ډي راته واخله اوس خو آی ډي ما سره نشته ملګرو نو زه به دلته څه ورته ووایم زه به ورته وایم چې آی ډي انډرسکور هغې نه پس نیم دی نیم صحیح شو او اډرس راواخله صحیح دی نو اډرس راواخله ماته به څه وایي دې ځای کې به زه ورته وایم چې فور ایگزامپل اډرس انډرسکور ښه ورته وګورئ ملګرو زه څه کار کوم زه اوس دغه ویریبلز استعمالوم خو په دغه ویریبل کې ما ډیټا دې ځای نه ور اچولې ده دا اوس وګورئ ملګرو زه راځم لاندې زه عمده کاپي کوم صحیح ده که نه زه به عمدغه درې واړه کاپي کوم کاپي مې کړه دلته به دا په دې باندې ور پیسټ کړم صحیح دی خو دلته ما سره اوس شی دی دلته که تاسو وګورئ دې ځای کې ما سره صرف آی ډي او نیم دی نو زه به دلته څه وکړم ورته وایم چې آی ډي انډرسکور از ایکول ټو څه وکړم ماته آی ډي داسې راواخله او همدغسې نیم انډرسکور از ایکول ټو نیم راته راواخله دا مې راواخیسته یعنې د دې لوکل ویریبل دی په دې باندې مې مخکې کار کړی دلته اډرس نشته دی نو دا مې پرېښوده زه به دلته راشم اډرس انډرسکور مې واخیست راځم لاندې به هم دا زه پیسټ کړم دا مې پیسټ کړه خو هغې نه مخکې چې دا پروګرام رن کوم زه به ورته څه وکړم دا دواړه به هم راواخلم یعنې id underscore څه وکړم ماته is equal to id او همدغسې به زه ورته وایم چې name underscore is equal to name مې راواخیسته او همداسې address underscore is equal to address مې راواخیسته دا داسې وګورئ ملګرو خلاص شو هغې نه پس به څه وکړم دا پروګرام ختم شو اوس زه راځم دې ته دې کې به زه دا ختم کړم اوس ما څه وکړه د دې آبجکټ ما ډیلیټ کړ تاسو اوس وګورئ ملګرو ما سره ټیسټ کلاس دی د هغې کنسټرکټر دی چې هغه تاسو نه ډیفالټ ویلیوز غواړي هغې نه پس ګورئ که یو څوک نیم ورکوي نو هغه به اټومیټیکلی ټول انفارمیشن ورکوي مثلا زه راځم دې کې چې کله هم زه څه وکړم دې کې راشم ورته وایم چې ټیسټ صحیح ده که نه او بي جې او د هغې کنسټرکټر دی فور ایگزامپل دا د هغې کنسټرکټر دی صحیح ده که نه ملګرو زه به دلته څه کار کوم په دې دوه قوسونو کې به د کنسټرکټر ویلیوز ورکوم فور ایگزامپل زه ورته وایم چې اول ما نه څه غواړي دا ګورئ ملګرو که زه دلته راشم نو پارامیټر به ورپاس کړم فور ایگزامپل ډیفالټ پارامیټر ما سره څه دی آی ډي دی نیم دی او اډرس دی زه به وایم چې ډیفالټ د آی ډي چې دی هغه د 000 وي صحیح ده که نه یعنې څلور دانې 0 دی یعنې د هغې آی ډي نشته دی کامه هغې نه بس نیم چې دی فور ایگزامپل زه به ورته وایم چې لایک فور ایگزامپل داسې لیکل کېږي چې ډاټ دا دې ورکړي او هغې نه پس اډرس چې دی اډرس دی هم فور ایگزامپل زه ورته وایم چې یو داسې ډاش دی دې ورکړي یعنې چې اډرس موږ سره نامعلومه دی نو دغه انفارمیشن به بای ډیفالټ راشي په دې ویریبلز کې به وغورځېږي صحیح دی اوس که زه دا رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ چې دا ما رن کړه ما ته څه وایي چې از پرایویټ ښه ستاسو دا کوم چې کنسټرکټر دی دا موږ سره پرایویټ دی ځکه دا پبلک باید ته د پبلک نه لاندې واخلئ زه به دا کنټرول ایکس کړم ملګرو او دلته به د دې پبلک نه مې لاندې څه وکړم پیسټ کړم دا ما الریډي تاسو ته ویل دي چې دا ولې ما پبلک واخیسته تر څو پورې بل کلاس یا بل فنکشن دا اکسیسیبل وشي کولی که نه اکسس کولی وشي دا زموږ زوړ کار دی که تاسو ته پرابلمس وي نو پلیز لاړ شئ زړې ویډیوز د کنسټرکټر او همداسې د آبجکټ کلاسز وګورئ ملګرو نو راځم څه کار کوم اوس دا پروګرام رن کوم که زه پروګرام رن کوم نو پروګرام به زما رن شي دې قسم پرابلم نشته دی صحیح دی اوس زه راځم زما خپل فنکشن یې کال کوم نو فنکشن یې زه کال کول دپاره به زه به آبجکټ استعمالوم آبجکټ ډاټ څه وکړه فور ایگزامپل زه ورته وایم چې انفو صحیح دی نو آبجکټ ډاټ انفو مې واخیسته انفو کې به زه څه وکړم فور ایگزامپل ما صرف او صرف ورته دلته تاسو وګورئ موږ انفارمیشن هم راکوي چې id string name او string address فور ایگزامپل ما صرف نیم ورکړه خان یوازې نیم مې ورکړه خان نو دې مطلب دا دی چې دا به لاړ شي دا به څه وکړي دا فنکشن به کال کړي زه دا رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ
څومره ښکلی معلومات راکوي. آی ډي دې نشته دی، نیم دې خان دی او اډرس دې څه شی دی هم نشته دی درسره. که زه اوس راځم چېرته ګورئ فار ایگزامپل دلته زه راځم ورته وایم نه ما څوک زه غواړم چې دوه انفارمیشن واخلم د چا نه. دا پریکټیکل پروجیکټ لیول ایگزامپل دی ملګرو. فار ایگزامپل ما دا دلته واخیسته چې خان او اډرس یې ما واخیسته فار ایگزامپل کابل ما اډرس واخیسته. چې کله دا رن کړم دا تاسو وګورئ ملګرو دا به اوس څه وشي نو string address string name comma خامل دا تاسو وګورئ دا رقم هغه مونږ نشته دی دا رقم څه شی فنکشن مونږ سره دلته نشته دی، دلته کې مونږ سره آی ډي دی خلاص. نو دې لپاره به ته کولی شې یو فنکشن جوړ کړي چې هغه تا نه څه شی اخلي، یوازې string یوازې نیم او اډرس دی غواړي. ما سره آی ډي او اډرس دی. نو زه به راشم دلته به څه وکړم، ما سره په دې شکل باندې فنکشن نشته دی. نو زه به څه وکړم دلته ورته وایم چې آی ډي فار ایگزامپل ما 20 واخیسته او اډرس چې دی نیم چې دی ما فار ایگزامپل خالد واخیسته. نو دا تاسو وګورئ ملګرو دا به خپل فنکشن خپل اتوماتیکلی کال کوي چې 20 خالد خو اډرس نشته دی. خو که یو کس فار ایگزامپل هغه هم څه شی لري، نیم لري، آی ډي لري او هم نیم لري او هم اډرس لري. فار ایگزامپل ما اډرس واخیسته کابل افغانستان واخیسته. دا تاسو وګورئ ملګرو دا رن کوم نو دا ګوره اتوماتیکلی څومره ښکلی تاسو ته آی ډي درکوي خالد کوم. اوس که ته فار ایگزامپل ته غواړې چې ما سره څه شی وي، زه ورته وایم چې نه یو بل کس دی هغه object ډاټ څه شی کال کوي، object ډاټ info کال کوي، هغې کې صرف خپل خان نیم ورکوي او اډرس ورکوي، آی ډي هغه نه لري. فار ایگزامپل اډرس ورکوي، اډرس ما واخیستل چې ننګرهار صحیح ده که نه. نو داسې مې واخیستی، نو په دې شکل باندې مې واخیسته. که دا رن کوم نو داسې فنکشن موږ سره په پروګرام کې نشته دی. داسې ځکه دا وایي چې وي ډونټ نو وچ فنکشن از دس. هغې لپاره ته راشه اوس ډېر ایزي دی. څه وکړه د دې ځای نه څه وکړه دغه فنکشن کاپي کړه، دوه پارامتر والا فنکشن کاپي کړه او دلته لاندې واچوه د دې نه. دا ګورئ ملګرو دلته ما واچو ده، دلته مې چې واچوه تاسو ورته چې دې فنکشن نوم هم خان دی خو د دې پارامترز چې دي آی ډي نه ده. دې پارامترز چې دی ما سره زه به دا ختم کړم، یعنې ما سره string ده، ما سره یوازې string ده او د string نه پس بیا ما سره چې دی د string نه پس بیا ما سره اډرس ده. نو زه به واخلم چې string address. صحیح شو ملګرو. او دلته به راشم د دې بوډي کې به هم چینجز راوړم. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې آی ډي اوس نشته ده، زه ورته وایم چې address underscore is equal to څه وکړه ما ته اډرس، ځکه هغه ماته نه ختمه کړله. او دلته لاندې راشه ورته ووایه چې فار ایگزامپل اوس ما سره آی ډي نشته دی، اډرس او دا دی. اوس ګوره دا رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ چې ما کله څه ورکړه چې ما دلته کله اډرس ورکړه دا ګورئ اډرس مې ورکړی دی. دا خو مخکینی څه شی دی، مخکینی په حساب ریکارډ دی. نو دا نوی ریکارډ دی، یوازې ما نیم او اډرس ورکړی دی. دا رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ دا به تاته وایي چې آی ډي 0 ده، آی ډي موږ سره نشته دی او خان او ننګرهار دی. نو ملګرو دا وګورئ ننګرهار یې موږ ته دا یې په دې شکل باندې راوسته چې د چا آی ډي نه وي نو هغې ته بیا 000 ورږدي، یعنې یو 0 به راځي په سکرین باندې. نو اوس تاسو خپله مرضي ده چې تاسو کم فنکشن کال کوئ. فار ایگزامپل زه دا هم نه غواړم، زه راځم ورته وایم چې object د یو کس دی د هغه زه صرف یوازې نیم غواړم. نو object ډاټ info مې واخیسته او هغې کې فار ایگزامپل ما صرف نیم ورکړه خالد، یا فار ایگزامپل ما خپل نیم ورکړه ظریف بهادري. صحیح ده که نه. او دلته ما صرف د هغې نیم ماته کافي دی. دا رن کړمه دا تاسو وګورئ ملګرو د هغې آی ډي نشته، صرف نیم دی. که اډرس یې ورکوئ هم یې ورکولی شئ کاما. فار ایگزامپل ما اډرس ورکړه لایک فار ایگزامپل کابل افغانستان. نو دا څه وګورئ ملګرو زه دا رن کوم نو د هغې آی ډي اوس نشته، کابل افغانستان د هغې اډرس راغی. نو دا د هغې پریکټیکل لایف چې کوم پروجیکټ لیول ایگزامپل دی ما تاسو ته دا کار وکړو ملګرو. تاسو کولی شئ چې په آینده کې بیا دې نه مکمل ډېر غټ کارونه واخلئ. صحیح دی. نو دا موږ سره فنکشن اوورلوډینګ ملګرو راځو چېرته راځو فنکشن اوور رایډینګ باندې کار کوو چې یاره فنکشن اوور رایډینګ اوس ته وایي. صحیح دی. دې لپاره که چېرته عمده کانسپټ ملګرو که چېرته عمده کانسپټ چې دی موږ سره په چایلډ او فادر کلاس کې وي نو هغې ته بیا فنکشن اوور رایډینګ وایي. صحیح دی. زه به یو نیو فایل واخلم، ګورئ ملګرو زه به یو نیو فایل واخلم او په دې کې به څه وکړم